إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم دا الله رب العالمين د ډېرو عظیم نعمتونو نه چې الله په امت د جناب محمد رسول الله علیه السلام باندې نعمتونه کړې دي نو یو د اخینا نعمت د سورۃ الفاتحه ده الله سبحانه و تعالی په دې امت دومره غټ احسان کړی دی چې الله ولا د سورۃ فاتحه بشانتا یو بهترین او یو لوی نعمت الله ورکړی دی دیو جنا الله چې سورۃ هجر کې په نبی علیہ السلام باندې نعمتونه حسابي یو نعمت دا دی چې الخلاق الله پیدا کون کې ډېر او دویم نعمت وتعالى وی ولقد آتيناك 7 من المثاني اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تعالی یو ودسي آیاتونه درکړي دي چې هغه د موږ کې بیا بیا ویل کیږي او آیاتونه ودي هو القرآن العظیم دا لوی قرآن دی نو چې الله رب العالمین د یو صورت داسې صفت کوي چې دا سم غټ قرآن دی او الله وی دا نعمت باندې ما کړی دی
نو تاسې دې باندې پوه شئ چې دا به ډېر غټ عظیم نعمت وي. الله داسې د وړوکي څیزونو نعمتونه په خپلو بندګانو باندې داسې ډېر نه شماري. سورة رحمان کې چې الله نعمتونه ذکر کوي نو اصلا یو نعمت دا دی چې الله قرآن خلقو ته وښوده. الرحمن علم القرآن. او دویم نعمت دا دی چې خلق الانسان، الله دا انسان پیدا کړ. او دریم نعمت هغه دا چې علمه البیان، الله ته د خبرو چلو وښوده. قرآن غټ نعمت دی. او بیا په قرآن کریم کې لوی نعمت هغه نعمت د سورة فاتحه دی. برونو دا ما ویلو تیر شوی خطبه کې چې آینده خطبه کې به انشاءالله زمونږ موضوع دی چې دا سورة فاتحه دې کې څه کمالات دي چې د دې نه بغیر منظم نه صحیح کېږي، او دا په هر رکعت کې ویل کېږي، او دا به امام او مقتدر ټول وایي، او الله دې ته قرآن عظیم وایي چې سم لوی قرآن دی. نو دا معلومول غواړي چې په دې سورة فاتحه کې کم کمالات دي داسې چې د دې د وجې نه الله رب العالمین دې سورت له یو دومره لوی شان، یو دومره لوی عزت ورکړی دی چې دا نه د نورو کتابونو کې شته، او دا نه په قرآن کې بل داسې سورت شته. تر دې چې علي رضی الله تعالی عنہ ویلو وای که زه قلم راوالم او زه په سورة فاتحه لیکل وکم نو دې سورة فاتحه کې دومره کمالات پراته دي چې زه به یو داسې تفسیر ولیکم چې لثقل علی بعیرنا، یو وخ به نشي اوچتولی، دومره غټ تفسیر وایي چې یو ورکوټي سورت کې دومره کمالات پراته دي. علی رضی الله عنه ویلي لیتنی وجدت لها احلا، ارمان دې کما طلب کوونکي خلق منځلي وي. نو ما به ورته دا ویلي وي چې دې کې دا کمال دی، دې کې دا کمال دی، دې کې دا کمال دی. د حسن بصری یو قول ابن عابد دمشقی نقل کړی دی په اللباب کې، وی الله یو سل او څلور کتابونه دنیا ته رالیږلي دي، او د دې کتابونو علمونه دا ټول الله په قرآن کې ایښي دي، او بیا د ټول قرآن علمونه د حوامیم السبعه ته را نقل کړي دي چې هغه د حامیم مومن نه شروع کېږي او سوره محمد پورې چې اخیرنۍ سوره احقاف دی. او بیا وی د حوامیم علم الله په سوره فاتحه کې ایښی دی. نو چې د حوامیم علم سوره فاتحه کې دی نو د حسن بصری د دې خبرې مقصد دا دی چې دا سوره فاتحه دا خلاصة جميع الكتب السماوية، دا د ټولو آسماني کتابونو یو خلاصه او یو حاصل دی. نو الله څنګه مونږ ته وایي، زموږ نبی ته الله وایي ولقد آتیناک سبعا من المثانی، اے نبی تعالی ما د څه و آیاتونه درکړي دي چې هغه د مونږ کې بیا بیا ویل کیږي. نو دا مې پتا باندې یو غټ نعمت کړی دی. د دې سورت باره کې حدیثو کې ډېر سخت فضایل راغلي دي. یو فضیلت خو د دې دا دی چې د دې سورت ډېر بېشماره نومونه دي. بعضې علما دوی حسابوي،
بعض علما 13 حساب کړی دي او بعض علما څه د پاسه 40 نمونه د سورته فاتحه حسابي او عربی کې دا یو قاعده ده چې وکثرت الاسماء تدل على شرف المسمى و چې د څه شي نمونه ډیری نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ډېر عزتمن شی دی د ازمري عربی کې ډیر نمونه دي دیو چې نه دې ته ملک الغابه وایي د څنګل بادشاہ ته وایي د کجوري عربی کې سل نمونه دي دیو چې نه دې ته الثمرات وایي دا د ټولو میوو مور ده ګټه چې دا کمر چې وته وایي د دې عربی کې سل نمونه دي دیو جنا ګټه ته عربان العماره وای دا د آبادی مور ده څومره آبادی چې جوړیږي دا د ګټه نه وای جوړیږي د یو شی نمونه ډېرې تل بس دا دلالت په دې کوي چې دا ډېر عزتمن شیز دی نو الحمدلله د دې صورت نمونه دا ډېر زیات نمونه دي لکه یو نوم د دې د فاتحه الکتاب دته سورته فاتحه وی ولی او ته وی ځکه دا د قران کنجی ده او دا د قران مقدمه ده او بعض علما وی چې فاتحه ته د دې وجه نه وی چې آسماني څومره کتابونه دي نو الله د اخیر مقصد په سورته فاتحه کې راکولاو کړی دی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين اے الله ستا بندګي وکړو او اے سمنګ الله تا ته خپل عجز پیش کوو دا وای د ټول ادیان خلاصه ده حافظ ابن کثیر وای هاتان الكلمتان ترجع جميع الاديان وكتب السماويه اليهما وای ټول دینونه او ټول آسماني کتابونه د دې خبرو ترجمه دي چې یا نعبد و ایاک نستعين الله ته زمنګ معبود من عابدان یو الله منګه مرید یو ته مالک الله ته مستعان ستانه مدد غواړو منګه محتاج یو رب العالمین زمونږ ټول پیغمبران چې راغلي دي او څومره آسماني کتابونه راغلي دي بس دا دوه خبرې کړې دي چې د الله بندګي او الله ته د مخلوق احتیاج او دا مخلوق په خپل خالق سره په څه طریقه باندې تعلق جوړ کړي ابن کثیر وای دغه دوه خبرې دا د ټولو دینونو خلاصه ده او دا د ټولو آسماني کتابونو نه جوړ او سوده ده امام ابن قیم رحمت الله تعالی علیه په دې جمله باندې چې ایاک نعبد و ایاک نستعين دا کومه ته وړه خبره ښکاری یو کتاب په لیکل دی او دا کتاب په 3 جزء باندې مشتمل دی او کتاب له نومي شه دی مدارج السالکین په مراتب ایاک نعبد و ایاک نستعين هغه خلق چې هغه نیکان خلق دي هغه به ایاک نعبد و ایاک نستعين مرتبه څنګه معلوموي مدارج السالکین پوړی د هغه چا چې هغه خاتون کې الى مراتب ایاک نعبد و ایاک نستعين د ایاک نعبد و د ایاک نستعين خلاصې ته او دې قصیده کې وایي د ادو حقونه دي یو د الله حق دی یو د بنده حق دی او ایاک نعبد و ایاک نستعين دا ټول حقونه را جمع کړي دي وكذا الصلاة ونصرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيانه وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن أو أخير كوي إياك نعبد صان توحيداني إياك نعبد وإياك نستعين دا دوار قسم توحيدون ربن کړي دي یو خزرونو په إياك نعبد وإياك نستعين په سورة فاتحة کې ده دا مستقل د ټول قرآن خلاصه ده عبد الله ابن عباس ویلي رضی الله تعالی عنهما وای دا ټول قرآن چې ده دا دوه خبرونه بس کوي یو خبره د الله توحید او دویمه خبره د بنده عجز او ایاک نعبد و ایاک نستعين دا د ټول قرآن خلاصه ده په دې وجه باندې ځکه دې کې د بنده عجز هم دی او د الله توحید هم دی ځکه د عبادت معنی توحید ده
او د استعانت معنی عجز د مخلوق الله تعالی. نو دا ډیر عجیب صورت دی. دیو چې د دې سورۃ فاتحه ته ویلي علماء ته ویلي چې یو سړی دا قسم وکړ چې زما د خانه کعبه پر قسمی چې د ټول دینونو حاصل ما ته یاد دی او دې سړی ته سورۃ فاتحه یاد وا وای دا سړی خانس نه دی ځکه دا خلاصه جميع الاديان وخلاصه جميع الكتب السماويه وخلاصه بعثه جميع الرسل. ټول دینونه ټول اسماني کتابونه د ټولو پیغمبرانو دعوت هغه سورۃ فاتحه را جمع کړي دي. نو چې دومره مزیدار دومره خوندور دومره د لطافت او د خوند سورۃ دی نو الله څه کوي ولقد آتیناک سبعا من المثانی. عجیب سورۃ دی. دیم نوم د دې سورۃ علما وایي القرآن دی او دې ته الکتاب وایي. عربی کې مور ته وایي. امام بخاری وایي دې ته القرآن او الکتاب ولې وایي؟ وایي مور ته معصومان را جمع کیږي ځکه دا اصل د بچوي. وایي سورۃ فاتحه اصل جميع القرآن، دا د ټول قرآن هغه مغز دی. لکه زنانه چې شوملې وکړي او د هغې نه وروسته د کټوۍ نه څه پوچ راوباسي غوړي راوباسي نو سورۃ فاتحه دا د ټول قرآن هغه پوچ او مغز دی چې دا د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع شوی دی او دا په ولدالین باندې ختم دی. دارنګه د دې سورۃ یو نوم دی سورۃ الصلات. صلات عربی کې مونځ ته وایي. جناب رسول الله علیه السلام یو قدسی حدیث ویلی دی. قدسی حدیث دی ته وایي چې رسول الله وایي چې الله دې ویلي دی. وی رب العالمین وی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی. بعض روایاتو کې قسمت الصلاة راغلی دی. ما دا د مون صورت چې سورۃ فاتحه ده زما او زما د بنده په منځ کې تقسیم کړی ده. الله وی نیمه زما ده او نیمه زما د بنده ده. څنګه؟ کله چې دا بنده وی الحمدلله رب العالمین نو الله اسمان کې ملائکه ته وی حمدنی عبدی. وګورئ زما د بنده ته زما صفتونه وکړه. وای بیا چې دا بنده وای ورپسې چې الرحمن الرحیم وای بیا رب العالمین اسمان کې ملائکه ته وای چې اثنا علی عبدی. زما بنده په ما باندې ثنا ویلي زما صفات یې ویلو. سنت طریقه دا د ورونو چې کله د جنازې مونځ کې نو ته به دې کې سورۃ فاتحه وایې. عبدالله ابن عباس سورۃ فاتحه ویلې وو په تیز یې ویلې وو. څوک یې ولی وای چې تاسو ته معلومه شي چې دا جناب رسول الله سنت دی. بخاری کې روایت ده. نسائی کې په دې روایت شته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه ولستو دول جنازه جهران وکړه. بل یو روایت ده صحابي وای دا الله نبی په جهر جنازه وکړه او دا خسته دعاګانې ویلې. وای تمنیت ان اكون مکان هذا المیت. زما ارمان و چې کاش کې زمړ وې او جناب رسول الله دا دعاګانې په ما کړې وې. باندې وسره د مرګ ارمان وکي دا موږ له دې درس سره کوي چې د جنازونو به بخیدا د اقامت او یاد د اختر تکبیرونه الله اکبر او الله اکبر دغه نه جوړوي. دا جنازه د مړي اخیری خدمت ده. جناب محمد رسول الله وی کله چې مړی باندې جنازه کوي فاخلصوا له الدعاء ډیر فعجزي دعا وکړي. دا بس صدقان نو سورۃ فاتحه ختمه کړې ده. نو وی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل ثناؤك او بعد کې دا جل ثناؤك نو وی موږ وې اسم ورونو اے په من خفقیدونکو اے منګه پتا سي مهربانا الله د پاره دا خو مونږ ته یو حدیث کې وخی وی کنه چې مونږ یې ویو. خیر ته یو کمزوري حدیث کې وخی وی چې جناب رسول الله جنازه باندې ودرېدو او اللهم صل دغدا سبحانك اللهم ویلي. صحیح پرې دی یو ضعیف حدیث کې وخی وی صحیح او دا جل ثناؤ کوي او بل ویلي او بل ویلي. نو کله چې تاسو کې چیرې کدا ودی وی نو به جواب کوي. جواب څه دی؟ وای باز سلفونه دا نقل دي چې دوی په اول تکبیر کې
اثنا علی الله، په الله باندې ثنا وویلې، د الله صفت یې وکړه. نو وایي دا سبحانک اللهم د الله ثنا ده. سبحانک اللهم څه دی؟ دا د الله ثنا ده. دا سادهګان دي، ناپوهه دي، دوی دې خبرې ته پوهېږي نه. د سورت فاتحې یو نوم دی سورت الثنا. دا هغه سورت دی چې د الله پوره صفت دی. ګوره بنده وایي الرحمن الرحیم، الله اسمان کې ملائکو ته وایي اثنا علی عبدی، زما بنده ما باندې څه ویلې؟ ثنا ویلې. په موږ څه ګیله د چا نه وکړو؟ والله کله سړی وایي چې په چغو چغو د خفګان نه وجاړي، جنازې وشرمېدې. اول کې چغه کې ایماندارو نیت کوي. د ائمه اربعه قول دی چې دا اعلان بدعت دی. نو دویم تکبیر چې شروع شي نو هغه سنت فاتحه کې پرېښودی شي، نو هغه شی کې ویل شي چې هغه نه الله ویلي او نه رسول الله ویلي. نو چې دریم تکبیر شي نو هغه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت وسلمت ورحمت وبارکت وترحمت. دا کیسې دا الله ویلي دي، رسول الله ویلي دي. تاسې خو موږ ته وښیوئ که نه؟ دا دین د کومې سوړې نه دا خلک راوباسي. دا درې تکبیر مو له وشرموي. څلورم چې شروع شي هغه همداسې نیم وایي، ځکه دی اخر کې یو ټکی پرېږدي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده یا ولا تضلنا بعده. نو دی به زر وایي موږ ته قرآن او حدیث کې جنازه وښیوئ. نو داسې بوجۍ نیمګړې جنازه نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته دی. چې اول نه اعلان په بدعاتو وشي. د فاتحې په ځای کې یو داسې ټکی ویل شي چې رسول الله نه یې ویلي، درود کې داسې الفاظ ویل شي چې رسول الله نه یې ویلي، نو دا د مړي صفا ده. دې وجې نه ورونو وصیتونه وکړئ. سره به دا وصیت کوو چې کله موږ مړه شو په موږ دې هغه څوک جنازه وکړي چې هغه ښایسته جنازه کوي، هغه څوک دې موږ باندې جنازه وکړي چې هغه فاتحه کې وایي، هغه څوک دې په موږ جنازه وکړي چې د هغه زړه کې د الله او د رسول محبت وي. الله دې زموږ او ستاسې محبت د الله او د رسول زړه کې پیدا کړي. نو کله چې بنده ووایي الرحمن الرحیم، دا لفظ مې دې د وجې نه ویو. خلک وایي دا ثنا به وي. سورت فاتحه ثنا ده. ثنا څه معنی؟ د الله صفت دی. نو وایي رب العالمین وایي چې اثنا علی عبدي، زما بنده په ما باندې څه وویلې؟ ثنا وویلې. کله چې دا بنده ووایي مالک یوم الدین، وایي رب العالمین اسمان کې ملائکو ته وایي څه ورته وایي؟ مجدنی عبدي، زما بنده زما تمجید او لویي بیان کړه. بیا دا بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، وایي الله په اسمان کې ملائکو ته وایي هذا بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأل. دا نیم زما دی او نیم زما د بنده دی. زما کوم دی چې الله ستا بندګي کوو، او د بنده کوم دی چې الله ستا نه مدد غواړو. او وایي رب العالمین وایي چې ولعبدي ما سأل، زه بنده چې څه غواړې نو اوسې غواړه زه الله درکومه. نو بنده دې وخت کې بس په یو اخلاص کې راشي نو وایي اهدنا الصراط المستقیم، الله سمه لار راته وښیه. سمه لار د چا ده؟ صراط الذین انعمت علیهم، دا د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین لار ده، او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دې لار کې نه ګمراهان شته او نه د غضب والا خلک شته. نو دا زموږ هغه صورت دی چې دې ته سورۃ الصلاة هم ویل کېږي. او د دې صورت یو بل نوم دی چې هغې ته سورۃ الشفا ویل کېږي. امام طالبي په خپل مسند کې یو حدیث راوړی دی. جناب نبی کریم علیه السلام وایي فاتحة الکتاب، د ابو سعید خدری روایت دی، شفاء من کل سمنا. کله چې مار وچیچلې، لړم وچیچلې، ډنډارې وچیچلې، موزر شي وچیچلې، نو جناب رسول الله وایي چې دې په سورت فاتحه دم کا، الله به دې ټیک ټاک کړي. دې پسې مه ګرځه چې دا خلک دي په دونخوا د فلاني او بل او څوک پې چکونه لګوي او څوک بل. د الله د نبي نه طریقه یاده کوي. طریقه دا ده چې دا کوم څه وچې چې دا کلک ونیسه او یو څیز باندې داسې ووهه او باندې د مالګې اوبه ور واچوه او سورت فاتحه باندې دم کا. دا زما د سلفونه نقل دي. الله به دې قصونه لچوي. د هر مضر شي دم لکه مار مچۍ لړم دا په سورت فاتحه ده. هسې بې ځایه دمونو څه خلک ځي.
او بل یو ناشنا نوم د دې سورت دی سورۃ الرقیہ، دا د دم سورت دی. ماشاءالله منګه او تاسو کو ماشومان روان کړي یره پلاني لوي شي چې دمي کی صحیح ده، دم جایز دی، ناروا نه ده. یو بهترین دم چې هغه پلان ته یاد دی، هغه مور ته یاد دی، هغه نیا ته یاد دی، او نیکه ته یاد دی، او لوی ته یاد دی، او ماشوم ته یاد دی، هغه سورۃ فاتحه ده. دی باندې بچی ته موي او زه صدا په یقین ویم که زه په دې په الله قسم وکړم چې سورۃ فاتحه د هر مرض علاج دی. صحیح ده، زمونږ ایمانونه به دې ته نه رسېدلي، زمونږ به یقین دې ته نه رسېدلی، خو جناب رسول الله ویلي دي. نو د محمد رسول الله خبره دا دروغجنه نه ده. امام بخاری، امام مسلم رحمت الله تعالی علیهما رحمتا واسعه په صحیحینو کې یو روایت راوړی دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي جناب رسول الله علیه السلام صحابه ولېږل، او دا صحابه چې ولېږل یو سریه لېږلې وه. نو په دې سریه کې چې ګوري یوه زنانه راغله، یوه جنۍ راغله، ورته ویې ان السید الحی لذي غناه، د دې قبیلې چې کوم مشر دی هغه مار چیچلی دی، هل فیکم من راکین، تاسې کې څوک دم اچوونکی شته؟ او ورته ویې چې وان نفرنا غیب، زمونږ سړي چې دی هغه کور کې نشته دی. نو ملګرو که تاسې کې څوک دم اچوونکي او دم شي اچلی نو را دي شي، او زمونږ دا سړی چې دی دا مار چیچلی دی، او دا د دې کلي مشر دی، او د دې کلي سردار دی، او موږ له دې دا سړی دم کی. وایي موږ یو سړی ورپاڅېده، صحابي وایي ما کنا نقبله، زمونږ په دا یقین هم نه و چې دته به دم یادي. و چې ورغلی هغه سړي ته یې وویلې چې دمومه دی، خو ځوانه ماله به 30 ګړۍ راکړې. یو روایت کې دي، او دویم روایت کې دی دمومه دی خو بقطیع غنم نه، د ګړو یو رمه به راله راکړې، بیا به دې درمه چوک د باندې. هغه ته یې بس په 30 ګړو زما سره دغه وشوه. علما دې نه دا ذکر کوي، احناف خدا ذکر کوي چې دا مقصود کې سره سی وایي دا داري حرب او څوک بل څه وایي، څوک بل څه وایي. نو صحیح خبره دا ده چې دم باندې اجرت اخیستل دا جایز دي. که سړی داسې فی سبیل الله وکړي دا ډېره غوره دی، لیکن که دم باندې څوک اجرت واخلي ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، که دا خبره د الله د نبي نه وي نو موږ هم دا نه ویلې. لیکن یو خبره دا واورئ، د دم دکاندارۍ به نشته دی شریعت کې، دمونه شته دی، خو د دم دکاندارۍ او د دې نه کاروبار جوړول، لکه نن سبا چې زمونږ د اهل حدیث او د توحیدیان او د تبلیغیان دا نور کوي، پلانې دم کوي او 2 روپۍ لري او پلانې ځای کې دکان دی، او پیران وباسي او پردۍ ښځې ډبوي او ګډه وډه لانجه ده. والله که دا دکان یا ابوبکر ایستلی، یا عمر ایستلی، یا علی ایستلی، یا عثمان ایستلی، یا امام ابو حنیفه او یا امام احمد او یا امام بخاری او یا بل او یا بل ایستلی، دم وکړه په دکانداري باندې نه جوړوي. دا اوس خو د خلکو دکاندارۍ نه جوړې کړي، چاته به پلانې دا دم کا سړی به راشي دم یې کړې، نه دم یې نه کړم. ولې؟ ما یو ځای یو ملګری لېږلی و، ما دا دم کا چې راغی ډېر خفه و، 100 روپۍ وغوښتلې. ما سړي ته ویل ما رشکه وسره ما دا به دې کې اخیستې وې، ټلیفون مې پسې وکړ. زما وروڼو دمونو نه به کاروبارونه نه جوړوئ. نور دم یو سړی بیمار دی، مسلمان دی، شریعت کې دا دی چې دا دم که ده ته خیر ورسوه. دا صحابي چې راغی نو صحابه ورته وایي اکنت تحسن رقیه، تا ته دم یاد دی؟ نو هغه ورته وایي چې لا دم خو راته نه دی یاد. وایي په ما رقیته، ته څه شي دم کو؟ نو هغه ورته وایي رقیته بأم الکتاب، ما د قرآن په مور باندې دم کو چې هغه سورت فاتحه وه. ایسته مې بیا دا فاتحه ورچوب کړه او سړی الله ټیک ټاک راپاڅېد او دا ګړې مې راوستې. صحابه به د حلالو او د حرامو لږ تمیز هم کوو،
صحابو ته وایي او دا قصه چاته مه کوئ کارډونه به بیا دمونو له نه چاپ کې چې پلانې ډېر ختم کړی دی ډېر هغه صحابینو ورته وایي دا خبره پټه وساتئ او دویم ورته وایي دا ګډې بوزو خو د رسول الله علیه وسلم نه به تپوس کوله به ګډو ته څه وایي نو راغلو جناب رسول الله علیه وسلم ته یې وویل داسې چلم وکړه نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه سړي ته وویلې تا پې څه لوستلي دي و یا رسول الله سورې فاتحه مې پې لوستلې ده جناب رسول الله وی اقسمو وضربونی بسحمنا مالم دې ګډو کې وای څو کوي مالم پکې یو ګډه را کوي الحمدلله سورۃ فاتحه دا د دمونو سورۃ ده زمونږ دا خبرې پرې دی چې دا به سي دمونه کوي او خپل د نسوارو نړک کوي او د توفل بکوي په دور خلک لانی او د بل او د بل او د تور سترګو د شنو او د خړو او د زیړو پاوا کې د مرغان او بو کې درس خوش خبرې دي دا پرې دی دم چې ده هغه سورۃ فاتحه ده ګوره دې صحابي الحمدلله کافر په دم کړي نه خو الله په ټیک کړي دي او دلیل په دې باندې دا دی چې کافر باندې دم شي چې حدیث کې دا دلیل هم ده دیم دې سورۃ فاتحه د دې یو عجیب د خدا ده چې دې باره کې مدارک یو روایت راوړی دی وای دا کنز من کنوز الرحمن دا د الله د خزانو نه یو خزانه ده لا حول ولا قوة الا بالله او سورة فاتحه دا د الله د خزانو نه یو خزانه ده حدیث کې یو معنی دا ده چې دې کې د خزانه عمر علم پروت دی او دغه معنی دا ده چې په دې صورت کې عمل وکړو یاد وکړو الله به مالدار کړي دریم یو روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي من رسول الله علیه السلام سناسو او جبريل مسناسو اس سمعنا قیسنا برا کشار جوړ شو بس کشار شروع شو جبريل سر اوچت کا اسمان تا محمد رسول الله ته وایي سدي وایي هذا باب قد فتح من السماء دا په اسمان کې یو دروازه کولاو شو ما فتح قط چې د نن مخ کې دا دروازه نه کولاو شوې یا الله داسې یو ګیر د اسمان کولاو شو چې دا د نن مخ کې نه دی کولاو شوې څه چلو شو چې دا ګیر کولاو شو وتوي نزل منه ملک یو ملک ته دین را کوشو چې مالا سره اله دنیا قطو چې هغه د سمکې ته نه دی راغلی بالکل یا اله الارض قطو قدې ملک څه ویلې دغه ملک راغلی دی ولاړ دی څه وایي یا رسول الله تعالی سیره درکې څنګه ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک یو سیره ده په یو پراغانو در کومه چې دا واخلئ ستاسې نه مخکې یو نبي لم دا نعمت نه دی ورکړی شوی دا څه شی دی فاتحة الکتاب و خواتیم سورة البقره یو سورة فاتحه ده او دویم د سورة بقرې اخیرني آیاتونه دي دا نعمتونه دي چې د اسمان نه د هغې ګیټ نه راکوز شوي دي چې هغه چرې مخکې نه دی کولاو شوی هغه ملک راوړي دي چې هغه مخکې نه دی راغلی دیو جن علی رضی الله عنه به ویلې وایي زما تعجب دی هغه مسلمان ته چې ځان د مسلمان هم وایي او کلمه هم وایي او دا ماښام وده کېږي او د سورة بقرې اخرني دوه آیاتونه لري آمن الرسول بما انزل الیه من ربه اوس ځان څه سوچ وکړو موږ دا ناست یو چې موږ بېګا وده شوي موږ چا به ویلي زما خیال چې صحیح حساب وشي نو په ټوله مجمع کې 10 به نه پوره کړي 10 ډېر شی دی دا په جمع کثرت ده ته کېدې شي درې هم چا نه ویلي الا ماشاء الله نیکان خلک شته الحمدلله وایي زموږ په شان څوک ناراسته نه وي ماښام چې وده کېږي دا وایي د دې څه فایدې دي امام بخاري کتاب التفسیر کې د دې یو فایده راوړې ده او په کتاب فضائل القرآن کې هم ده جناب رسول الله علیه السلام وایي چا چې دا د شپې ولوستل یو قول دا دی چې کفتاهو دغه د شپې تهجد ونه کړو نو دا د شپې د تهجد پسې انکار کوي څه ګټې دې وکړې ماشاءالله مؤمنه
او دویم کفتاهما من شر الشیطان، الله به د شیطان نه وساتي، به نه غلط خوبونه یې نه به یریږي نه به بېځایه ټوپونه وي. دا وویل په سیده باندې. او یو باندې کې څه شي نه سورة فاتحه ده. نو دا سورة الفاتحه من عجیب سور القرآن، دا ډېر ناشنا سورتونه د سورة القرآن نه. یو صحابي دی، امام بخاری دا هغه روایت راوړی دی. د دې صحابي نوم دی ابو سعید المعلى. څه نوم یې ورونو؟ ابو سعید. یو ابو سعید خدری دی، دا نه دی. ابو سعید ابن المعلى رضی الله تعالی عنه، الله دې راضي شي. دا وایي زه یو ځل په مونځ ولاړم، فدعاني رسول الله صلی الله علیه وسلم، جناب رسول الله آواز وکړ چې ابو سعید راشه. وایي زه په مونځ ولاړم، فلم اجبه، جواب مې ورنه کړ حتی صلیت، مونځ مې پوره کړ، بیا ولرالم. وایي ما ته ویل چې یا ابا سعید ما منعک ان تأتیني، ابو سعید چې ما ته آواز وکړ ولې رانلې؟ وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله انی كنت اصلي، ما خو مونځ کوم. وایي ما ته ویل چې تا ته د سورة انفال آیات نه دی معلوم چې استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، که په مونځ کې ولاړې خو چې پیغمبر درته ووایي راشه نو ورسېږه، درته نه دی معلوم. دې وجې نه مسله دا ده. ګوره ښه، بخاري کې د جوریج یو حدیث دی، هغې کې یوه فایده دا ده که په فرض مونځ ولاړې مور درته غږ کوي، پلار درته غږ کوي، بیا به نه ورسې. خو که نفلي مونځ کې ولاړې او مور درته ویل چې پلانې راشه، په هغه ځای به سلام ګرځې او ورسېږه. دغه د جوریج روایت دی، بخاري د دقې فایدې دپاره راوړی دی. د مور خبره خو څه وړه خبره نه ده. د مور احترام، د پلار وقار، دا به نه وي چې مړه تا د اوزګار خیل بچی دی، دا پیسې شعر شروع کړو. اوسنو بچو ته خو چې پلار اواز وکړي هغې وایي یاره دا پیسې موږ ته تنګ راغلو، نه تنګ نه راغلی. دا باندې د پلار او د مور حق دی، او داسې حق دی چې د الله په حق پسې تاسې دویم نمبر حق دی. نو ابو سعید وایي ما چې یا رسول الله دې مسلې پته راته نه وه. وایي داسې د لاس نه ونیولم، ما ته ویلې یا ابا سعید لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ته به د جومات نه وتلی نه یې، زه به درته یو ناشنا عجیبه صورت وښیم چې هغه به قرآن کې هغسې غټ صورت بل نه وي. ابو سعید وایي بس زه ورپسې شوم چې زه ګټه دې وکړه. صحابه دا د علم یادول دا به ورله ډېر خوند ورکوو. ابو سعید وایي چې کله دا وته وایسته مې راونیو چې یا رسول الله ته خو ما څه وعده کړې وه چې لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وایي ما ته ویل چې یا ابا سعید الحمد لله رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة فاتحه دا د ټول قرآن نه په مقصد کې لوی سورت دی. الله دې سورة فاتحه مقاصدو ته دی الله رب العالمین زموږ زړه ګلاب وکړي. دغسې یو بل صحابي دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنهما، هغه وایي ما مونځ کوو. وایي ما ته جناب رسول الله وویلې چې راشه. وایي ما ته پته نه وه. وایي ورنلم. وایي درته ویل چې ولې رانلې؟ وایي ما چې یا رسول الله مونځ مې کوو. وایي ما ته ویل تا ته آیات نه دی معلوم چې نبي اواز وکړي مونځ به پرېږدې. وایي بیا ما ته وویلې چې زه به ته ابی بن کعب افضل سورة في القرآن، ترمذي کې روایت دی، په قرآن کې یو غوره سورت به ته وښیم لم تنزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور مثله، چې تورات انجیل زبور کې د دې په مثل باندې سورت نشته دی. وایي چې ورته راومینو چې یا رسول الله سورت کوم دی؟ وایي ما ته یې وویل چې الحمد لله رب العالمین افضل سورة في كتاب الله العزیز. دا قرآن کې غوره سورت دی، لم تنزل مثلها في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور. دیو جن محدثین باب ذکر کوي، باب فضائل سورة الفاتحه، او بخاری کې کتاب فضائل القرآن کې باب دی فضائل فاتحة الكتاب، او د دې ډېر فضائل دي. د تفسیر د مقدمه کې موږ مقدمه التفسیر کې د سورة فاتحه 150 فواید ذکر کړي دي. لکه یو پیدا دی کې دا ابن قیم وایي څلور قسمه
یا درې قسمه توحید دې صورت کې ذکر دی. د الوهیت توحید ذکر دی الحمدلله، د ربوبیت توحید ذکر دی رب العالمین، او دې کې توحید د اسماء او صفات ذکر دی، الہ رب رحمان رحیم مالک معبود مستعان محمود منجی، دا خسته صفتونه دي. او به امام ابن قیم وی سورة الفاتحه وی دا مشتمله ده على شفاء الابدان و شفاء القلوب. بدنونه په تمام الله ټیک کوي او زړه په سازه خسته عقیده په برابروا نو هم الله تعالی دا کوي. او مدارج السالکین کې وی تضمنت جميع معانی الكتب السماویه، دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده. او شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب وی ما ډیر وخت سوچ کوو چې د څه ډیره پیداناکه دعا کومه ده. وی فوجدت انفع الادعیه فی سورة الفاتحه، سورة فاتحه ما پیدا کړه چې دا په ټولو دعاګانو کې ډیره پیدامنه دعا ده. او د دې سورۃ باره کې راځي چې مفتاح کل خیر و سعادت، دا د هر خیر او د نیکبختۍ کنجي ده. او دا سورۃ دی ابن عادل د مشتی وی چې په یو قوم الله یو عذاب را لېږي، د ابو سعید خدری روایت راوړی دی، او په یو ماشوم پکې سورۃ فاتحه وی وی الله د دې په وجه د دې نه څه کوي عذاب اړوي. او دې فاتحه کې ماشاءالله دومره زیات فواید دي چې یتحیر منه العقول والافهام، د دې نه د خلکو عقلونه او سوچونه د کېږي دا حیرانېږي. دهریو باندې دې کې رد شته دی، مشرکینو باندې دې کې رد دی، د الله د صفاتو منکرینو باندې دې کې رد دی، قدریو باندې دې کې رد دی، جبریو باندې دې کې رد دی، معتزله باندې دې کې رد دی، يهود باندې دې کې رد دی، اهل بدع باندې دې کې رد دی، نصارا باندې دې کې رد دی. تضمنت سورة الفاتحه لرد جميع الفرق الباطله للعلم. او کدا من د فاتحې د فضایل شروع کو نو دا درې څلور خطبې په دغه کېږي. دا مې د دې وجه نه ویل اسماورونو د سورة فاتحه په هر رکعت کې ویل کېږي او دا په هر منځ کې ویل کېږي. او حدیث عباده بن ثابت رضی الله عنه کې راغلی دی چې دا فاتحه دې نه ویلې نو منځ دې نه کېږي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نو دا دومره بهترین سورت دی، نو د دې بهتروالي د وجه نه الله دې سورة فاتحه له یو دومره شان ورکړی دی چې دا مقدمة القرآن وګرځوله. الحمدلله رب العالمین قرآن یې شروع کړ. او دا مقدمة الصلاة وګرځوله الحمدلله رب العالمین. او دا مقدمة كل خیر و سعادت د نیکبختۍ مقدمه وګرځوله. او دا اعظم سورة فی القرآن وګرځو، دا افضل سورة فی القرآن وګرځو. الله دې سورة فاتحه ته زمونږ ذهنونه کولاو کړي چې موږ د سورة فاتحه نه فائدې والو، موږ د دې نه خوند والو چې بیا موږ کې سورة فاتحه وایو. او مثلا یو سړی ولاړ دی او بس ښایسته او وایي چې الحمدلله رب العالمین، او دا دې زړه کې وایي چې الله ملائکو ته ویل چې فلاني زما صفت ویو، تاسې وایي خوند به ورکړي او خوند به نه کړي. او بیا وایي الرحمن الرحیم، او دې زړه کې وایي چې الله ملائکو ته ویل چې فلاني زما ثنا وویلې. او بیا وایي چې مالک یوم الدین، او دې زړه کې وایي چې الله ملائکو ته ویل چې مجدنی عبدی، او چې بیا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله ملائکو ته ویل چې هذا بیني و بین عبدی، دا زما او زما د بنده منځ کې دی، ولعبدی ما سأل. نو ستاسې څه خیال دی چې دا بنده به څومره په عاجزۍ باندې چغه کړي چې اهدنا الصراط المستقیم. ضرور موږ به تاسې په هر منځ کې څو ځل دا ویو چې الله موږ ته سمه لار راوښیي، خو موږ په سوچ نه دي ویلي سمه لار څه شي. نو سورة فاتحه دومره یو بهترین سورت دی. دا به امام هم وایي، دا به مقتدی هم وایي، دا به سري منځ کې ویل کېږي او دا به جهري منځ کې ویل کېږي. که الله سبحانه وتعالی ماله ژوند راکړو انشاءالله آینده جمعه کې به زموږ دا خطبه وي چې سورة فاتحه به امام وایي که مقتدی به وایي، جهري منځ کې به وایي که سري منځ کې به وایي. د امام فاتحه د مقتدی کافي ده، او که امام به خپله فاتحه وایي او مقتدی به خپله فاتحه وایي. زه به انشاءالله د علماو اقوال دې کې ذکر کړم او بیا به د خپل پیغمبر ښایسته فتوا د محمد رسول الله ذکر کړم.
الله سبحانه وتعالى دې زمونږ استاد ذهنونه د کتاب او سنت فهم ته کولاو کی. الله دې د قرآن او حدیث علوم زمونږ نصیب کی. د سورة فاتحه هغه مزایا، هغه فواید، هغه خوندونه چې زمونږ ذهنونو کې نشته دی. اللهم اشرح صدورنا وقبولنا. الله زمونږ زړونه، الله زمونږ سینې، رب العالمین علوم سورة فاتحه ته کولاو کی. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين.